د مهمو خبرونو سرټکي. د معتادینو درملنې لپاره د 15,000 بستریز حمایي مرکز پرانسته. اسلامي امارت له نشهیي توکو سره پر کلکې مبارزې ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې هم د مرستې غوښتنه لري. به هیچ کس در افغانستان اجازه داده نمی شود که به زمین خود کسی کوکنار کشت بکند. این از طرف امارت اسلامی افغانستان قاطعانه فیصله شده است. د روڼتیا نړیوال سازمان وروستي ریپورټ ته د اسلامي امارت غبرګون. اسلامي امارت وایي نړیوال سازمانونه د افغانستان له عیني وضعیت څخه خبر نه دي او افغانستان کې د فساد کچه اوس 0 ته راټیټه شوې. اسلامي امارت له راتګ سره ټولې ادارې له فساد څخه پاکې شوې دي، بلکې اسلامي امارت د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د شفافیت په برخه کې لومړی مقام لري. له نړیوالو مرستندویانو څخه پر زیربنایي برخو کې د مرستو پر تمرکز ټینګار. اقتصاد وزارت وایي په دې برخه کې مرستې کولی شي بېوزلي راکمه کړي. کمک‌های بشر دوستانه نمیتونه افغانستان به خودکفایی برساند. به همین دلیل تقاضای ما از جامعه بین المللی کشورهای کمک کننده است که به زیرساخت‌های اقتصادی و زیربناهای اقتصادی افغانستان کمک بکند تا ما بتانیم با طرح‌های انکشافی زمینه رسیدن افغانستان به خودکفایی را فراهم بسازیم. او د امریکا لخوا اوکراین سره د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستو ته تیاری. د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. د دې مهال پښتو خبري ټولګې ته له ملي تلویزیون نه ښه راغلاست. زه مصطفی صالح زاده یم. نن چهارشنبه د 1444 هجري قمري کال د رجب المرجب 10مه، د 1401 هجري شمسي کال د سلواغې میاشتې 12مه او د 2023 میلادي کال د فبروري له لومړۍ نېټې سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامي امارت د پاکستاني چارواکو وروستي تورونه چې ګواکې د افغانستان خاوره په ضد کارول کیږي بې بنسټه بولي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړی ډول له پاکستان څخه وغوښتل چې د خپلې پړې ګوتې دې نورو ته نه نیسي. نوموړی زیاتوي افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او نړیوالو سره د مثبتو اړیکو غوښتونکی دی. نور حال یې د ولیجان محزون په راپور کې. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ خبرو ته په غبرګون کې وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو په ضد وکاروي. ښاغلي متقي د دغه هیواد له چارواکو په پېښور کې د تېرې ورځې چاودنې د دقیقې څېړنې ترڅنګ وغوښتل چې خپله ملامتي په نورو وروانه چوي. د پاکستان له محترمو وزیر صاحبانو نه هم هیله کوو چې د خپل بام واورېدي د بل چا په بام نه ورچي، خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. دا هیڅ امکان نه لري چې یو ځانمرګی یا یو واسکټ یا یو وړوکی بم یا یو بوشکه د دومره غټ تخریب وکړي. افغانستان ته د پلې ګوته نه نیول کیږي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په پاکستان غږ وکړ چې له یو بل سره د ورورولي په فضا کې ژوند وکړي او پر یو بل له تورونو لګولو دې لاس واخلي. لہذا یو له بل سره باید همکاري وکړو، یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړو، یو په بل باندې تورونه ونه لګوو، یو له بل سره د دښمنۍ تخم ونه شیندو. دا دواړه مسلمان هیوادونه، مسلمان ولسونه یو د بل ورونه دي، یو له بل سره به د ورورۍ په فضا کې کار کوي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چیننې په کورنۍ چارو وزارت کې د نشهیي توکو د درملنې 15,000 بستریز حمایي مرکز پرانیست غونډه کې خبرې کولې. په خیبر پښتونخوا او پېښور کې د وروستیو پیښو له قربانیانو سره خپله غم شریکي وښوده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون غونډه کې د اوبو او انرژۍ وزارت ته سپارښتنه وشوه څو له هندي کمپنۍ سره د ارغستان بند جوړولو قرارداد د ملي تدارکاتو کمیسیون لخوا فسخه کړي.
او د یاد بند سروې ډیزاین او ساختماني چارو کارونه د آزادې داوطلبۍ له لارې مخکې یوسي. په غونډه کې دغه راز پرېکړه وشوه چې قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت چواب ولسوالۍ د سمتي سیمې سرو زرو کان آزادې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت په نشهیي توکو روږدو ته د آغوش په نوم 15,000 بستریز حمایوي مرکز پرانیست. د دغه وزارت په وینا دغه لوی مرکز په لازمو امکاناتو سمبال دی چې په یو وخت کې د 15,000 په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې او پالنې ظرفیت لري. د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلین د مخدره توکو پر وړاندې پر کلکې مبارزې ټینګار کوي، خو له نړیوالې ټولنې هم په دغه برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. نور حال د راشد الکوزي په راپور کې. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د هیواد په کچه پلازمینه کابل کې په نشه د روږدو کسانو د راټولولو، درملنې او پالنې تر ټولو لوی حمایوي مرکز پرانیست. دغه وزارت وایي اسلامي امارت مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی او واک ته له رسېدو وروسته یې د هیواد په کچه د نشهیي توکو د کښت کچه 0 ته ټیټه کړې. افغانستان په دنیا کې اول نمبر په مخدره توکي په تولیدولو کې ځای نیول او نن 0 درجې ته ورسېدل، دا یو خوشخبري دی موږ دپاره. د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلین په نشهیي توکو د روږدو د درملنې په موخه د دغه لوی مرکز د پرانیستي هرکلی کوي او زیاتوي چې اسلامي امارت د مخدره توکو پر وړاندې دوامدارې مبارزې ته ژمن دی. دوی په دې برخه کې د سیمې او نړۍ همکارۍ هم اړینه بولي او وایي د اسلامي امارت ملا دې ور وتړي. به هیچ کس در افغانستان اجازه داده نمی شود که به زمین خود کسی کوکنار کشت بکند. این از طرف امارت اسلامی افغانستان قاطعانه فیصله شده است. این فیصله قابل تطبیق است برای ما. افسوس د هغه چا په حال چې د بشر د حقوقو نارې وهي او پرون د مخدره موادو د مخنیوي دپاره په سلهاو میلیونه ډالر لګول، خو مخدره مواد ورځ په ورځ زیاتېدل تر څو افغانستان لومړي مقام ته ورسېدو. نن چې مخدره مواد 0 ته راکښته شوي دي، ولې څوک کومک نه کوي؟ ولې زموږ د دهقانانو لاسنیوی څوک نه کوي؟ د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې د هیواد په کچه 15,000 په نشهیي توکو د روږدو کسانو د راټولولو سربیره یې 45,000 کسان د نشهیي توکو د قاچاق په تور هم نیولي. د دغه وزارت په وینا په نشه د روږدو د درملنې او پالنې لپاره به د امیر المؤمنین د فرمان له مخې د هیواد د یوه کان عواید ځانګړي شي. په تیر یو کال کې 15,000 کسان موږ راټول کړي دي او دا اوس چې یخ جوړ شوی دی په دې خاص 2 هفتو کې 14,000 معتادین موږ راټول کړي دي چې په دې کې یوازې 14,000 کسان په کابل کې راټول شوي دي. جناب امیر المؤمنین صاحب یو نوی حکم کړی دی چې دغه حکم په بنا د معتادینو د ښه علاج او د معالجې دپاره او د دوی د لګښتو د مصارفو دپاره به یو کان یا یو معدن خاصیږي او دغه مصارف په ټول بیا خاص پر معتادینو باندې مصرفیږي. دمګړی د کابل له بېلابېلو سیمو څخه شاوخوا 1,200 په نشهیي توکو روږدي د درملنې او پالنې په موخه دغه مرکز ته وروړل شوي. دغه ناروغان د اسلامي امارت دغه ګام ستایي او هیلهمند دي چې په روغه سټه کورونو ته ستانه شي. کسانی بودن که فهمید تجارت میکردن سر از اینا و شکر میکشیم که فهمیدی همچین دولت داریم و همچین کسای و همچین غمخورایی داریم که ملت افغانستان زیر بالشان در آمده. دیگه مثل باقی مردم که وقتی ترک میکنیم ما خوش میشیم، اما بعدش مهم است. بعدش چی میشه؟ بعدش هنوز هم مثل سابق هم مواد مخدر در قندار و هلمند و گرشک اینجا تولید شده و باز بیاید دم دست ما پیدا شده ما مصرف میکنیم. وقتی درختی رو بخوای خشک کنن، یک درخت بخوای خشک کنن اول باید از ریشهش خشک کنن، نه از شاخه. ما شاخه هستیم. د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه مرکز کې د روغتیا او پاملرنې سربیره په نشهیي توکو روږدو ناروغانو ته د حرفوي زده کړو زمینه هم برابره شوې. اسلامي امارت د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه خپاره شوي راپور په تړاو وایي نړیوال سازمانونه د افغانستان له عیني وضعیت څخه خبر نه دي او په افغانستان کې د فساد کچه اوس 0 ته راټیټه شوې ده. دغه نړیوال بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان په 2022 کال کې له فساد سره مبارزه کې تر پخوا ښه شوی او توانېدلی چې د 180 هیوادونو له ډلې له فساد سره د مبارزې په برخه کې 150 ځای خپل کړي.
چې پخوا په 104 درجه کې وه. هاخوا یو شمېر هیوادوال وایي د تیر په پرتله په هیواد کې د فساد جرړې ایستل شوي او په دولتي ادارو کې له بډو او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ وړي. حسیب الله پذیری په اړه جزئیات چمتو کړي دي. فساد هغه ښکارنده چې د ټول هیواد وګړي یې له نوم سره آشنا او په تیر کې له همدې امله ګڼې قربانۍ ورکړې دي. تازه روڼتیا نړیوال سازمان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د اداري فساد په کچه د مخنیوي لپاره یې د حکومتونو هلو ځلو له ارزونو وروسته ویلي 2022 کال په افغانستان کې د پخوا پرتله له فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه هیواد توانېدلی چې د شفافیت له اړخه 150 ځای خپل کړي. افغانستان له فساد سره مبارزه کې د روڼتیا 24 امتیازونه خپل کړي چې د 180 هیوادونو په ډله کې 150 ځای خپل کړی دی. ترلې ده چې دغه نظام په نړیوال انزوا کې وو، د امریکا د تحریم لاندې وو، مشران سفر نشو کولی د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د دوی اتباع سفر نشو کولی، خو بیا هم د داسې یو نظام وده په داسې شرایطو کې رښتیا هم د یو ملت لپاره قابل د افتخار او فخر دی. هاخوا اسلامي امارت بیا د روڼتیا سازمان د دغه رپورټ په غبرګون کې وایي نړیوالو ته پکار ده چې د افغانستان وضعیت په تړاو واقعیتونه خلکو ته وړاندې کړي، ځکه په وینا یې په افغانستان کې په لویه کچه فساد له منځه وړل شوی او پر وړاندې مبارزه لا دوام لري. د اسلامي امارت له راتګ سره ټولې ادارې له فساد څخه پاکې سوي دي، بلکې اسلامي امارت د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چې د شفافیت په برخه کې لومړی مقام لري. بنا دغه اعتراف سوی د دغه په مراتبو تر هغه ډېر زیات کم ده کوم چې اسلامي امارت له وروسته افغانستان کوم وضعیت تجربه کوي. بل پلو هیوادوال هم له فساد سره د اسلامي امارت مبارزه ستایي، وایي هیواد کې د دغه ناوړه ښکارندې جرړې د ورکېدو په حال کې دی او په کار ده چې د مبارزه نور هم ګړندی شي. الحمدلله همین چون که ما میبینیم به هر شعبه مال مراجعه میکنیم فساد میه، انشالله فساد زیر صفر قرار گرفته. این خیلی جای افتخار است، با امید از اینکه یک فردا یک آینده خوب آری از فساد در افغانستان داشته باشیم. ما امروزه خوشبین هستیم. بازم خواهش ما از امارات، از بزرگان امارات اسلامی است که تلاش بیشتر درباره ما فساد بکنه. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2021 کال په راپور کې افغانستان د نړۍ 180 هیوادونو په ډله کې له فساد سره د مبارزې له اړخه 140 هیواد و چې په 2019 کال کې تر 190 درجې هم رسیدلی و. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال شهید احمد وحید مژده د فعالیتونو یادونه وشوه. یاده غونډه چې په کابل پوهنتون کې جوړه شوې وه د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقي شهید وحید مژده هیواد ته ژمن او د یرغلګرو پر وړاندې ښه مبارز شخصیت یاد کړ. تفصیل یې په راپور کې. په دې غونډه کې چې د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلینو علمي او فرهنګي شخصیتونو هم حضور درلود، د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس د شهید مژده شخصیت او سیاسي او فرهنګي فعالیتونه وستایل او د هغه فکر یې د هیواد ازادۍ ته ژمن وباله. شهید احمد وحید مژده ډیر کلونه د هیوادوالو لپاره خدمت وکړ. هغه ملي فکر درلود، د ژوند تر اخره استبداد، زورواکو او اشغالګرو ته تسلیم نسو او د مسائلو په اړه خپل نظر د یو رښتیني افغان په توګه ناپیلی، بېپرې او په زغرده وړاندې کړ. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیرخان متقي وایي شهید مژده د ځوانۍ له پیله په قلم او لیکنو سره د هیواد د ازادۍ لپاره په جهاد بوخت و. د مقاومت څخه شروع، د مبارزه څخه شروع، د اسلامي امارت په مشرۍ دا یوازې د ملا او د طالب مبارزه نه وه، دا یوه ملي مبارزه وه. په دې کې ټول ولس ګډونوال، دا د یو قوم مبارزه نه وه، په دې کې ټول قومونه برخوال، دا د یو سمت مبارزه نه وه، په دې کې ټول طرفونه برخوال. او شهید مژده صاحب د اوسني نوي نسل ته، ځوانانو ته
دا فکر هم په میراث پرېښو چې که سړی د حق دپاره مبارزه کوي نو په هر حال کې کولی شي. په ورته وخت کې یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو هم د شهید مژده شخصیت علمي او فرهنګي استعداد وستایه. ما به مژده خیلی احترام دارم. در دوران اشغال امریکایا بسیار قربانی داد، بسیار با جرأت گپ زد، با همت گپ زد. اگر برتان بگویم که برای ما مردمم شیمه داد. مژده صاحب زما په فکر یوه ځانګړتیا دا وه، یوه لویه قرباني چې ده ورکوله، هغه دا چې د اشغال شوي هیواد کې داخل کې اوسېده او د همدې ځای نه حقایق بیانول، دا یو لوی جرأت غواړي. مژده د هیواد له مشهورو ژورنالستانو څخه و چې د 1990 کال د کب په لومړۍ نیټه د نامعلومو وسلوالو لوري په شهادت ورسید. د ترکیې د معارف بنسټ مشر علي کاراګاس د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله اغا سره لیدنه کې په افغانستان کې د یاد بنسټ ښوونیزو فعالیتونو ته د اشارې په ترڅ کې ویل چې یاد بنسټ د افغانستان په 8 ولایتونو کې 49 تعلیمي مراکز لري چې 4909 تنه افغان زده کوونکي پکې په زده کړه او 1026 تنه ښوونکي او اداري کارمندان پکې په ښوونه او اداري کارونو بوخت دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد بنسټ چمتو دی چې د پوهنې وزارت اړوند افغان ښوونکو او اداري کارمندانو ته د وړتیاو د لوړولو سیمینارونه هم دایر کړي. د پوهنې وزارت سرپرست وزیر په خپلو څرګندونو کې د ترکیې د معارف بنسټ مشر ته ښه راغلاست ووایه. د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان او ترکیې هیوادونو دوستانه اړیکو او مشترکاتو ته اشاره وکړه او ترکیې هیواد ته د خپل مخکني سفر په ترڅ کې د یاد هیواد علماو، دولتي مسؤلینو او خلکو له تاوده هرکلي څخه مننه وکړه او ژمنه وکړه چې په خپل ټول توان سره به هڅه کوي ترڅو د یاد بنسټ تعلیمي خدماتو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. په قطر کې د افغانستان سفیر ډاکټر محمد نعیم په دوحه کې د الجزایر سفارت پر رسمي بلنه د الجزایر د ازادۍ ورځې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې ګډون وکړ. په دې مراسمو کې د قطر د ښاروالۍ وزیر عبدالله بن عبدالعزیز، د عدلي وزیر مسعود بن محمد العامري، د بهرنیو چارو وزارت مسؤلینو سربیره د بهرنیو هیوادونو او ټولنو سفیرانو او استازو هم ګډون کړی و. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا دفتر لوی رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع د افغانستان د زرګرانو ټولنې استازو سره وکتل. ډاکټر ملا عبدالواسع د هیواد د آبادۍ لپاره امنیت او اقتصاد دواړه مهم وبلل. زیاته کړه د اسلامي امارت مسؤلین او مجاهدین شپه او ورځ د امنیت د لا ښه تامین هڅې کوي. د ریاست الوزرا دفتر لوی رئیس وویل د اقتصاد پیاوړتیا لپاره د سوداګرو، پانګوالو او زرګرانو هلې ځلې او همکاري مهمه ده ترڅو بهر ته د هیوادوالو د تګ مخه ونیول شي او اسلامي امارت د ولس هوساینې او ګټو ته ارزښت ورکوي. اوس هم څو لنډ خبرونه. په کونړ کې د روان لمریز کال په ترڅ کې 522 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. د کونړ امنیت قومندان همداراز وایي په دې موده کې پولیسو ډول ډول نشهیي توکي، 3 موټر او 651 میله وسلې هم نیولې دي. په پلي خمري ښار کې د بغلان د امنیت قومندانۍ د ولسي پولیسو په چوکاټ کې د 6 ناحیو مشورتي شوراګانو په کار پیل وکړ. د دغو شوراګانو رئیسان، مرستیالان او منشیان د اړوندو ناحیو خلکو ته وپېژندل شول. او د بامیان خلکو هم غږی شورا په یوې ناسته کې دغه ولایت د والي عبدالله سرحدي کړنې وستایلې. د غونډې برخوالو ویل والي عبدالله سرحدي د بامیان لپاره ډیر کار کړی او دوی غواړي چې نوموړی راتلونکي کې هم د بامیان د والي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د خبرونو دوام. د اقتصاد وزارت مشرتابه له نړیوالې ټولنې او نړیوالو مرستندویو موسسو وغوښتل چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د راکمېدو په موخه د دغه هیواد په زیربنایي برخو کې مرستې وکړي. په ورته وخت کې اقتصادي کارپوهان په بنسټیزو برخو کې پانګونه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره ګټوره بولي. تفصیل په راپور کې. د اقتصاد وزارت چارواکي وایي بشري مرستې نشي کولای افغانستان له اقتصادي بحران څخه وژغوري او له نړیوالې ټولنې او مرستندویه مؤسسو غواړي چې د دغه هیواد په زیربنایي چارو کې پانګونه وکړي. کمک‌های بشر دوستانه نمیتونه افغانستان به خودکفایی برسانه. به همین دلیل تقاضای ما از جامعه بین المللی کشورهای کمک کننده است که به زیرساخت‌های اقتصادی و زیربناهای اقتصادی افغانستان کمک بکنه
تا ما بتانیم با طرح‌های انکشافی زمینه رسیدن افغانستان به خودکفایی را فراهم بسازیم. له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د زیربناو په برخه کې پانګونه له یوې خوا د هیواد اقتصادي وده پیاوړې کوي او له بلې خوا په هیواد کې بېوزلي له منځه وړلی شي. فقری که در افغانستان حاکم شده به هیچ صورتی با کمک‌های بشردوستانه جهانی قابل مهار نیست. در همچین یک وضعیت ما نیازمند پروژه‌های کلان زیربنایی هستیم که نیاز است حمایت‌های جهانی را برای پیشبرد پروژه زیربنایی به خود داشته باشیم. کمک‌های بین المللی و یا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بیشتر می‌تواند که در قسمت کاهش سطح فقر، اشتغالزایی و همچنان عواید دولت کمک بیشتر نماید و دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل په تیر حکومت د نیوکو په توګه ویلي چې په تیرو 20 کلونو کې د زیربناو په برخه کې کم کار شوی چې له امله یې په هیواد کې د بېوزلۍ ګراف پورته تللی دی. د کابل والي د خاک جبار ولسوالۍ له یو شمېر مسؤلینو او قومي مشرانو سره ولیدل. په دغه کتنه کې مسؤلینو او قومي مشرانو په دغه ولسوالۍ کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او د پراختیايي پروژو د پلي کېدو ترڅنګ د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. جزئیات په ریپورت کې. کابل والي د خاک جبار ولسوالۍ له مسؤلینو او قومي مخاورو سره وکتل. د دغې ولسوالۍ مسؤلینو مشرتابه د سیمې د امنیت ډاډ ورکړ او د ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ لپاره شته امکانات کم وبلل. دوی له مشرتابه غوښتل چې د پراختیايي پروژو دوام او ځوانانو ته د کار موندلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د روجان بند جوړول چې دا 16 زمونږ د ولسونو لپاره ارمان ده او د دې بند جوړول زمونږ وچې او شاړې ځمکې زرغونولی شي. از امارات اسلامی خواهش میکنم تا زمینه آموزش را عصری و دینی را برای جوانان آماده کند و بسازند که تا جامعه از این مشکلات بیرون شوند. کابل والي وایي دغه نظام د کلونو جګړو سرښندنو او زرګونو شهیدانو په قربانۍ لاسته راغلی او اوس مهال په ټول افغانستان کې شریعت او اسلامي احکام پلي کیږي. کابل والي له مسؤلینو وغوښتل چې له خلکو سره نیک چلند وکړي او له خلکو یې هم وغوښتل چې د دغه نظام د بقا لپاره باید د دولت ملاتړ وکړي. نوموړي همداراز د پراختیايي پروژو پر دوام او د خلکو د ستونزو پر حل ټینګار وکړ. چې د انکشافي پروژو او په دې نورو امورو کې به ان شاء الله د نورو ولسوالیو په څنګ کې د خاک جبار له ولسونو سره به هم لکه څنګه چې تر اوسه موږ په هره برخه کې همکاري ورسره کړې ده په مستقبل کې به هم ان شاء الله همداسې دوامداره همکاري به ورسره کوو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل والي شیخ محمد قاسم خالد د میر بچکوټ، کلکان، پغمان او سوربي ولسوالۍ څخه لیدنه کړې وه. په خوست کې د خوست ولایت کې د نږدې 14 میلیونه افغانیو په لګښت د پاکو اوبو 4 شبکې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. یا د پروژې د کلي بیارغونې او پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ناروې هیواد په مالي لګښت د کوار موسسې پر مټ پلې شوې چې له کبله به یې 670 کورنۍ له پاکو اوبو څخه برخمنې شي. له خوست څخه محمد اسماعیل زیار راپور وړاندې کوي. د پاکو اوبو یا د 4 شبکې چې د خوست مرکز او اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالیو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې د 14 میلیونه 8 لکه او 25 افغانیو په ارزښت د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ناروې هیواد په مالي تمویل د کوار موسسې له لوري پلي شوې او په مختلفو کلیو کې د کلیو په نفوس په اساس دې ته ذخیرې نیول شوې دي. د 10 کلو د دې نفوس په نظر کې نیول شوی نه بعد د ذخیرې نیول شوې دي. ولایتي مسؤلین د یادو حیاتي پروژو هرکلی کوي خو په ورته وخت کې ټولو نړیوالو مؤسسو ته د ډاډمن امنیت ډاډ هم ورکوي. موږ خو ټولو مؤسساتو ته اعلان کړی دی چې د سر په قیمت تاسې امنیت ساتو. یو خو دا و چې مؤسسات تاسې هم لیدلي وو چې مخکې دغه ځای کې تاوېدل راتاوېدل. اوس د افغانستان خاص کر د خوست په جغرافیه کې هر سرحد ته خلاص تللی شي او آزادانه تللی شي او ښه په خوند په امنیت کې تللی شي. د ذکر شویو څښاک پاکو اوبو 4 شبکو پر مټ به د مرکز او یا د ولسوالۍ 4 کلیو کې 670 کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. د سیمې خلک وایي په ژوند کې سهولتونه رامنځته شول. نو دې پروژې نه موږ ډېر برخمن شو. اوس هر کور ته نال به راغلی دی. ټوله ورځ اوبه به طبیعي انشاءالله برحمن اوبو به براکې موږ هېڅ مشکل نه لرو. دا ډېره خوږه پروژه وه. د خلکو ډېر ښه کور عرضه وکړو. ډېر به نه خوښ وي، ډېر به نه منندوی.
داسې و چې موږ ته ډېر مشکلات تکلیف و. په یو ګاډۍ به وړي کې وړکې اخوستې وه، تیلوله به ګړنجه یوې نلکې ته بلې ته تلل. ایس الحمدلله د هر کر په مخ کې په دوه کسي په یوه کر یعنې چې 15 نلکې موږ ته لګېدل دي. په دغه کې کر په دړه خوله کې چا پیپر چولی وي چې پیپیت نه ډکوي، ډېر سهولت درته موجود. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په لیرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې سلګونه کورنۍ د څښاک پاکو اوبو څخه بې برخې دي. دوی په یاده برخه کې د همکارۍ غوښتنې کوي. د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ بیدو کلي کې 15 لکه افغانیو په لګښت د پاکو اوبو رسولو یو شبکه جوړه شوه. دا شبکه په سولري سیستم سمباله ده، ژوره څاه او د اوبو ذخیره کولو یوه کانکریټي زیرمه لري چې 314 کورنۍ به پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. سید عمر احمدي له بلخ څخه نور حال وړاندې کوي. په پام کې ده چې د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ بیدو کلي کې 7 روغتیایي کلینیکونو کې د اکتد دفتر په مالي ملاتړ د اوبو رسولو ذخیرې جوړې شي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې سره به ډېری ستونزې حل شي، خو دوی په دې سیمه کې د لا زیاتو نورو مرستو غوښتنه کوي. 7 کلینیک شبکه آب هم در نظر دارن که همکاری بکنن و ترتیبشون را بکنن و همچنان تشنب‌های 6 غرفه اعمار در نظر دارن که الحمدلله عالی و هم انشالله جور میکنن. د بلخ ولایت د کلیو پراختیا رئیس په ټولنیزو برخو کې د خلکو ستونزو حل په موخه پر پراختیایي پروژو پر پلي کېدو ټینګار وکړ. هغه د اکتد دفتر او نورو خیري مؤسسو څخه وغوښتل چې د خلکو ټولنیزو ستونزو هواري په برخه کې لازمه همکاري وکړي. دا پروژه تقریبا 238 دانې شیردانه لري او څه باندې 300 کورو ته صحیح پاکې اوبه رسوي. د دولت آباد په ولسوالۍ کې موږ ډېر پروګرامونه لرو، خصوصا پروګرامونه د اوبو په بخش کې چې یوه پروژه د خیرآباد مهاجر په کلي کې د اوبو شبکه جریان لري. د اکتد دفتر مسؤل ډاډ ورکړ چې د بلخ ولایت په بیلابیلو سیمو کې به داسې نورې رغنیزې پروژې پلي کړي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې یادو پروژو په ساتنه کې جدي پاملرنه وکړي. این پروژه که ما فعلا شاهد افتتاحش بودیم در حدود 85 لک افغانی هزینه برداشته. البته با یک اندازه سهم مردم هم در اینجا چی هسته، مردم هم سهم گرفته، در حدود کمتر از 10% مردم سهم گرفته. البته سهم مردم در قسمت مترها و متر باکس هاست که اینا سهم شدن و ایده پروژه سهم گرفته. از مردم خواهش ما می است که او قدر آب بگیره چقدر که ضرورت داره و این آب به خاطر آشامده نیست، نه به خاطر زراعت. د یادونې وړ ده چې د اوبو رسولو یا د شبکو په جوړېدو سره به د دولت آباد ولسوالۍ د بیدو کلي سلګونه کورنیو د اوبو ستونزه حل شي.